الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترمو قدرمنو اوریدونکو، الله دې وکړي چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست. د صحت او د عافیت جامې به مې پر تن باندې وي او د نیکمرغه روژه به مې هم په خیر و عافیت روانه وي. زه عبدالرحمن سمیم ستاسې په خدمت کې د روژې حفاظت د خپرونې په 9مه برخه کې حاضر یم. قدرمنو اوریدونکو، 6مه برخه پر دې وله چې الله جل جلاله په دغه میاشته کې د روژهدار دعا په خصوصي توګه قبلوي او موږ تاسو سره دا وعده کړې وه چې په 9مه برخه کې به موږ تاسو سره پر دغه موضوع خبره شریکوو چې کوم څوک په دغه میاشته کې اولاد ته یا ځان ته یا نورو ته شراوي کوي. عزتمنو، په دغه میاشته کې د دې خبرې هم ډېر لحاظ ساتل ضروري دي، په خاصه توګه هغه نارینه او زنانه چې په دغه مرض کې اخته دي چې اکثره خپل اولادونو ته یا خپل ځان ته یا خپل کورنیانو ته شریک کوي چې تباه سي، مړ سي، برباد سي، په ځان اخته سي. رنګارنګ الفاظ د شرع دی استعمالوي، هغه دی د خپل ژبه په خپل قبضه کې ونیسي. داسې الفاظ دی د خولې څخه نه راباسي چې سبا بیا په خولې کې تویي، لاس له څه نه راځي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسې خپل اولادونو ته، خپل ځانونو ته، خپل مال او خپل خادمانو ته شراوي مه کوئ. هسې نه چې د الله جل جلاله په څه داسې وخت کې شراوي وسي چې کوم د قبلېدو وي، نو د روژې مبارکه خو ټوله میاشته ډېره زیات خاص ده. نو خاص توګه په دغه میاشته کې د شراو څخه ځان ساتل ضروري دي. نو تاسې په ناپوهي کې خپل اولاد ته شراوي کوي، بدې ورځې ورته وایاست چې مړ سي، په ځان اخته سي، په غم اخته سي، په مصیبت اخته سي، کور دې ور واخه، فلانۍ فلانۍ فلانۍ. دغه شراوي چې عموما زموږ زنانې په خپلو ژبو باندې راولي، اخر چې نو څه غم او مصیبت او پریشاني راسي نو بیا پریشان او سرګردانۍ. حالانکې دا تا په خپله د الله څه غوښتي وو، تا په خپله دا ویلي وو چې په غم اخته سي، په تکلیف اخته سي، په درد اخته سي، نو اوس ژاړه. او په خاصه توګه دغه شراوي په هغه وخت کې ډېرې کېږي چې په روژه کې بیا هغه وخت ډېر د قبلېدو وي. د روژه ماتې په وخت کې کوچنیان دي، ماشومان دي، ناپوه دي، په څه نه پوهېږي، یا پلیټ واړوي، یا سالن واړوي، یا چکني توی کي، یا بل څه وکړي، یا بغارې کي، یا نارې کي. نو په دغه وخت کې د مور د خولې د څه د دپاره شراوي راوړي چې خوله دې د خاورې سه، خوله دې په ډکه سه، ځان ته هم شراوي کوي، هغه ته هم شراوي کوي، پلار ته هم شراوي کوي، او دا ټول خپلوانو ته شراوي کوي. نو نبي علیه صلات وسلام د دې څه په سختي سره منع کړې ده. نو په کار دا نه ده چې دغسې الفاظ د خولې سره راوباسي چې بعد کې بیا ژاړې، لاس نه دې څه نه راځي. په دغه وخت کې هم دعا ورته کوه چې یا الله هدایت ورته وکړي، یا الله ته سم کړي، یا الله ته صالح دین جوړ کړي. چې کله ته دغه دعاګانې ورته کوې نو شیطان به بیا هېڅکله تا ته خشم نه درولي، ځکه هغه بیا په دې پوهېږي چې اوس دې له خشم ورسي دا دعاوې ورته کوي. نو دا د دعاو د قبلولو وخت دی، نو په هغه وخت کې به بیا تا له غصه هم نه راځي، ځکه دا خشم هم د شیطان نسوي. نو په کار ده چې په دغه وخت کې د روژه ماتې په وخت کې مه ځان ته، مه اولاد ته، مه خاوند ته، مه نورو کورنیانو ته شراوي کوه، بلکې د دې څه په سختي سره ځان وساته او خپله ژبه کنټرول کړه. پر خپله ژبه باندې په دغه وخت کې د الله ذکر راوله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لا حول ولا قوة الا بالله و نور داسې ذکر اذکار وایه چې ستا دغه خشم لرې سي او ستا دغه ژبه په خپل حال کې ووسېږي. په تاریخ کې داسې ډېرې واقعات سته چې کومو زنانو شراوي کړي دي، هغه قبله سوي، د مور د اولاد په باره کې قبله سوي. دا د شیطان یو ډېره غټه دوکه ده چې هغه تا ته وایي چې تو خو د زړه نه کوې. دا یو بل چال دی چې شیطان تا ته در اچولی دی، که د زړه کوې او که نه کوې. کله کله داسې وختونه وي چې خبره اسمان ته وخیږي، خبره قبوله سي. مولانا ذوالفقار نقشبندي حفظه الله په یو کتاب کښې لیکلی دی، داسې په نورو ځایونو کې ما لیدلې ده چې یو زنانې ته الله جل جلاله زوی ورکړی، لیکن هغې به هر وخت واده ته شراوي کولې، پر کوچنوټې کوچنوټې خبرو باندې به شراوي ورته کولې، بد ورد به ورته ویله چې مړ سي، ځوانې مرګ سي، فلانۍ سي او فلانۍ سي، په ځان اخته سي. خو د مور دغه الفاظ الله جل جلاله قبول کړل.
هغه کشنوټي ته په هغه وخت کې مرګ نه کی ور بلکې الله جل جلاله را ځوان کی غټه کی ډیر نیک جوړ سو ډیر ښه جوړ سو ډیر لایق جوړ سو په خلکو ډیر عزت پیدا کی هر چا به د نو ماخسي که څوک زوی د الله څخه غواړي نو دغه رقم زوی چې غواړي ښه کاروبار سو ښه عزت الله ورکی په خلکو تذکرې ولې خبرې ولې مور د پاره د واده پروګرام برابر کی ښه ځوانو دی چې هر څوک ودته خپل لور او خپل خور ورکولو ته تیار نو د واده خوشحالي شروع ولې مور خوشاله قریبان خوشاله خپلوان خوشاله چې د پلاني واده دی داسې د واده تیاریان عروج ته ورسېدلې چې کله واده را نږدې سو مور خوشاله ټول خپلوان قریبان خوشاله چې د فلاني واده دی د عین واده سه یوه ورځ دوه ورځې مخکې مړ سو نو چې کله دغه واده په غم بدل سو دا خوشحالي په ماتم بدل سوله نو مور چې غارې او بغارې نارې شروع کړې چې وی څه راسره وسو وی څه راسره وسو بس هر وخت په دا غم او په ماتم اخته وله چې زما سره څه وسو زما سره څه وسو اخر یو بزرګ خوب لیدی چې هغه ته دا وویل سوله چې دغه زنانې په کوچنیوالي باندې چې الله زوی ورکړیو دا نعمت ورکړیو دې ناقدري وکړه شراب ورته کولې چې مړ سي په غم اخته سي فلانی سي او فلانی سي ځواني مرګ سي نو الله جل جلاله په هغه وخت کې مرګ ور نه کی شی داسې راغټ کی چې ځای ته ورسېدی د دې ضرورت ورته پیدا سو دوی ورته محتاج سول دغه د کاروبار او دغه د پیسو څخه ګټ اخیستلې الله ودته مرګ ورکي دا د هغه شراب بدلوه چې دې کړې وله د هغه نعمت ناقدري او ناشکري وله چې دې کړې وله دې ته الله جل جلاله یو نعمت ورکړی و د زوی په شکل کې دې ناشکري وکړله الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایي ما اصابکم من مصیبت تاسو ته کوم مصیبت راځي تاسو د لاسونو د وجه سره راسي ويعفو عن کثیر دا الله ډیر معفوي او کله کله الله جل جلاله داسې واقعیا ښکاره کی د پاره د دې چې څوک عبرت ځین واخلي د خپل ژبه په کنټرول کې د خپل ځان په کنټرول کې د خپل خوله په کنټرول کې اسنه چې لکړې وي چې هر څه پر خوله رالو هغه دی وای نو نن سبا چې د ازمر اولادونه دومره نافرمانه دي د پکورونو کې دومره جنجالونه دي دا دومره مشکلاتونه دي دا ټول دغه زنانو د شراو اثرات دي چې بس خوله یې لکړې وي کور دی ور واخه مال دی ور واخه او په ځان اخته سي او فلانی او فلانی او فلانی اخر نو هغه شراوي قبل سوي د دې څه ګسې یېري وي نو د دې څه په سختي سره ځان ساتل پکار دي په حدیثو کتابونو کې د بنی اسرائیل یو واقعه راځي د جوریج چې دا یو ډیر غټ بزرګ چیر سوی ډیر غټ بزرګ هر وخت په عبادتو کې لګیاو لیکن د مور د شرا د وجه څخه څومره بې عزتي ته ورسي چې پر د باندې یو زناني د زنا تهمت ولګاوي چې زما سره زنا د جوریج کړي ده خلک رالو چې د عبادت ځای چې کوم د چې کوم د ذکر او د اذکار ځای واغه ټول ونناوي او دته هم بې عزتي ورسوله دا د هغه د مور د شرا اثراتو چې دته کړي وله نو پکار دا چې د شراو ځان وساتي د خپل اولاد په خپل متبه کوي د خپل کورنیان په خپل مغر کوي غریبان په دغه روزه کې د کور سورک وي کللی وي په سفرونه وي په دغه روزه کې خواري کاجستا د پر روزماتونه برابري پېشدمیان برابروي په سفرونه باندې کللی وي د سفر ستاله شان لږي په کار د چې دغه د پر دعا وکي او ته دلته شراب کوي غریب ستاده پر لاسونه تناکي کړی دي ستاده پر پښې تناکي کړی دي ستاده پر د هغه مخ ستوري لمبې راوځي چې دومره والمرو ته ګرځي دومره تنده او وژه ورته لګېدلې وي خو ستاسې دپاره روژهمات او پیشنمۍ برابري راوړي نو تاسې په معمولي خبره و هغو ته د هغو اولادو ته د هغو مالو ته شراوې مه کوئ بلکې خوله بنده وساته ذکر اذکار کوه دعاګانې کوه د الله څخه د عزت د ناموس د حفاظت دعاګانې غواړه د خپل اولاد د نیکمرغۍ دعاګانې غواړه د خپل خاوند د حفاظت دعاګانې غواړه د هغو په رزق کې د پراخۍ دعاګانې غواړه چې څومره خاوند خوشحاله وي څومره اولاد خوشحاله وي هغومره به ته خوشحاله او کله کله خو لا دا پرېږده دغه زنانې د خشم په حالت کې یو داسې الفاظ استعمال کړي هغه څه کفري الفاظ وي په هغه سره د ایمان وځي په هغه سره د اسلام وځي په خاوند حرامه سوي دا نه خبر ما خپل د زنانو څخه داسې الفاظ اورېدلي چې د خدای د خوا غږ راوسي نه کوم څومره سخت الفاظ دي چې د خدای زوی سي لا نه منم دا ټول کفري الفاظ دي دا مله جنا اورېدي چې د خدای د خدای چپس دا ټول کفري الفاظ دي خبره بنه د ایمان به وتلې د اسلام به وتلې به ایمان به د دنیا سولار سي د خپل ژبه خو دې څه کنټرول کوي څه خو د ذکر او د اذکار سکار واخی څه د استغفار وایي څه درود شریف وایي څه دعاګانې کوه پر ځای د شراو او دا خو وکشنیانو ته شرع او کورنیانو ته شرع یو مسلمان د پاره دا جایز نه ده چې د بل مسلمان د پاره شرع وکړي نه دا ورته جایز ده چې د یو مسلمان د پاره په دنیا او په آخرت کې د غم او د مصیبت تمنا وکړي
که چیرې یو مسلمان پر یو بل مسلمان باندې ظلم کړی یا بد سلوک یې ورسره کړی نو دی صرف دومره کولی سي چې هغه ته هغومره سزا ورکړي څومره چې هغه ورسره کړي بلکې که هغه معاف کړي د هغه دپاره دعا وکړي الله به ورته نوره بدله ورکړي ځکه الله فرمایي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین چې څومره هغو سره کړي هغومره بدله ځینې واخله الله فرمایي که چیرې ته صبر وکړې دا ستا دپاره غټ خیر نو کوم چا ستا سره ناکي کړی دی ستا سره ظلم کړی دی ستا سره بد کړي دي د هغه سړي سره د هغه ظلم برابر څه زیاتوب د هغه ظلم څه زیاتوب لا شرع نشي کولی څه ځای چې ته د ده مال ته یا د ده ورونو ته یا د ده پلار ته یا د ده اولاد ته یا د ده نورو خپلوانو ته شرع وکړي چې کور دی الله تباه کړه او داسې د سره وسي الله دې ټوله په ځان اخته کړي و دا ټولو ته شرع نشي کولی دا ناجایز دي کم چا چې څومره ستا سره کړي دي هغومره ورسره وکړه د هغه زیاتوب او بلابود به بیا چاته شرع نه کوي ځکه زموږ کتابونه لیکي چې د مظلوم چې کله خواهش وي چې ظالم ته شرع وکړي نو د هغه دپاره دا جایز نه ده چې دی د هغه اهل خانه ته یا د هغه کورنیانو ته هم شرع وکړي ځکه کم چا چې ظلم کړی دی هغه ظلم کړی دی هغه به د خپلو ګناهو سزا خوري دا نور خو د دې مستحق نه دی چې ته هغو ته شرع وکړي او هغو ته سزا ورکړي نو ځکه یو مسلمان دپاره دا جایز نه ده چې د بل مسلمان و کورنیانو دپاره د هلاکت دعا وکړي نو دا زیادتي ده په دعا کې دا زیاتوب دی نو لحاظه دا جایز نه ده د یو مسلمان دپاره خو دا پکار ده چې د خپل پیغمبر علیه صلات وسلام پر سیرت باندې عمل وکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه صلات وسلام اتباع وکړي تاسې د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت وګورئ څومره به خلکو تکلیفونه ورسولی څومره درد به ورساوي څومره غم به ورکاوي د هغه باوجود پیغمبر علیه صلات وسلام هغه ته شراوي نه کول هغه ته به دعاوي نه کولې تاسو صرف د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طائف واقعه وګورئ څومره تکلیف یې نبي علیه صلات وسلام ته ورورساوي څومره درد یې ورورساوي لیکن رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د هغو دپاره شرع ونه کړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف ته ولاړی په دې خاطر چې هلته د ثقیف قبیله یو لویه ډله ده که چیرې هغه قبیله مسلمانان سي نو د مسلمانانو د تکلیف سبب د خلاصي او د دین د خورېدلو سبب به وګرځي هلته چې کله ورسېدو د قبیلې درې سردارانو سره چې لوی درجې ګڼل کېدل د هغه سره خبرې اترې شروع کړلې او هغه د الله جل جلاله د دین و طرف ته راوبلل د الله او د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدد طرف ته متوجه کړل خو دغه خلکو پر ځای د دې چې د ده د دین خبره قبله کړې ولی یا کم سے کم د عربو د مشهور ملمستیا په لحاظ د یو نوي راغلي میلمه په خاطر اکرام او احترام کړی ولی یا یو صفا سم جواب ورکړی وی نو هغو ډېره په بېروخي سره او په بد اخلاقي سره نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شول هغوی دا هم خوښه نه کړه چې نبي علیه صلات وسلام دلته پاتې سي نبي علیه صلات وسلام چې کم خلک سرداران ګڼلي وله ورسره خبرې کړې وې چې دوی به شریفان وي په ادب سره به خبرې وکړي په هغوی کې ورته ویل چې هو بس هم ته الله نبي جوړ کړې راویلېږلې دویم ورته چې هو چې الله ستاسو سوا نور څوک پیدا نه کړي چې هغه رسول رالیږلی وی ته یې راولېږې دریم ورته وویل چې زه ستا سره خبرې کول نه غواړم ځکه که چیرې ته واقعي نبي څنګه چې ستا دعوه ده نو ستا د خبرې څخه انکار کول د مصیبت څخه خالي نه دي او که چیرې دروغ دي نو زه داسې سړي سره خبرې کول نه غواړم د دغه سردارانو څخه وروسته چې د دې څخه نبي علیه صلات وسلام نا امیده سو خو نبي علیه صلات وسلام دا وغوښتله چې د نورو خلکو سره په دې هکله خبرې وکړي ځکه دی خو د همت او د استقلال غر و خو هیڅ چا د ده خبره قبوله نه کړله بلکې پر ځای د قبلېدو نبي علیه صلات وسلام ته وویله چې زموږ د ښار څخه ژر ووځه او چېرته چې ستا خوښه وي او چیرې چې ستا خوښه ده هغه ځای ته ولاړ شه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هر کله چې د هغو څه ناامیده سو پر واپسي باندې روان سو هغه خلکو د ښار هلکان ورپسې کړله چې پرې ټوکې او مسخرې وکړي لاسونه پسې وټکوي په کاڼو او په ډبرو یې وړي تر دې چې د نبي علیه صلات وسلام موضع مبارکې د نبي علیه صلات وسلام چپلۍ د ده د وینو په وتلو سره رنګ بنګ سولې یعنی هغو په ډبرو ویشتې نبي علیه صلات وسلام ځین روان تاسې خپل غور فکر وکړئ چې په هغه وخت کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم روان دي او ماشومان ټوکې ټکالې پسې کوي مسخرې پسې کوي لاسونه پسې ټکوي په ډبرو یې ولي د ده مبارک صلی الله علیه وسلم پښې د وینو سره ډکېږي د ده موزې او چپلۍ د وینو سره رنګ بنګ کېږي کله چې د هغو سره یو ځای په امن کې سو یو ځای کښېناستې نو دا دعا یې وکړه
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اے الله زه تا ته شکایت کوم زه د خپلې کمزوري او بېوسۍ او په خلکو چې د ذلت او رسوایي. اے ارحم الراحمین ته د ضعیفانو رب او ته زما پروردګار ته ما چا ته حواله کوې؟ چا اجنبي پردي ته چې ما وویني تندی ترې وکړي یا چا دشمن ته چې هغه ته تا پر ما قابو ورکړي. اے الله که چیرې ته مانه ناراضه نه یې نو ما ته د هیڅ چا پروا نسته. ستا حفاظت ماله بس دی. زه ستا د مخ د هغه رڼا په توفیل په کوم سره چې ټوله تیارې روښانه سوي دي او په کوم سره چې د دنیا او آخرت ټول کارونه سمیږي د دې خبرې پناه غواړم چې په ما باندې دې ستا غصه وي یا ته مانه ناراضه. ستا نارضتیا در هغه وخته پورې لرې کول ضروري ده تر څو چې ته راضي سوی نه یې. ستا نه سوا نه څه طاقت ستا او نه قوت ستا. دغه دعا چې کله نبی علیه الصلاة وسلام وکړله د مالک الملک شان قهري ته په دې باندې جوش رالی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام رالی د سلام سره وروسته یې عرض وکړ چې الله جل جلاله ستا د قوم خبرې چې ستا سره وسوې واورېدلې او د هغې جوابونه هم واورېدله او یو فرشته چې د هغه متعلق د غرونو خدمت دی تاسو ته رالیږلې ده چې تاسو څنګه غواړئ نو دې ته حکم ورکړه. د دې څخه پس هغه فرشتې سلام وکړي او عرض یې وکړو چې څه تاسو ارشاد فرمای زه د هغه تعمیل کوم یعنی چې ته څه وایې زه هغه کار کوم. که چیرې ارشاد وي نو د دواړو طرفونو غرونه به یو ځای کړم چې دغه ټول خلک به په منځ کې چختان کړم او چې کومه نوره سزا ته تجویز کړې هغه به زه ودې ته ورکوم. نبی علیه الصلاة وسلام رحیم او کریم ذات جواب یې وله ورکړي چې زه د الله جل جلاله څه دا امید لرم که چیرې دوی مسلمانان نسي په اولاد کې به داسې خلک پیدا سي چې هغه به د الله بندګي او عبادت کوي. نو عزتمنو موږ تاسې د دغه پیغمبر علیه الصلاة وسلام امتیان یو. څومره تکلیف او مشقت به خلکو ور ورساوي در دې چې په ډبرو به ویشتله په کاڼو به ویشتله لیکن د ده د خولې څه د هغو دپاره شرا نه راوتله. که چیرې یوه شرا ورته کړې وی دا ټوله عرب دا ټوله دنیا به نیس و نابود سوی وی. لیکن هغه پیغمبر علیه الصلاة وسلام دعاوې کولې و خلکو ته که چیرې دوی نه ومني د دوی اولادونه به ومني. نو مسلمان ته هم پکار نه ده چې هغه و بل مسلمان ته شراوې وکړي بلکې د بل مسلمان په تباهي دې خوا بده کړي د بل مسلمان په بربادي دې خوا بده کړي. در دې مسلمان ته پکار ده چې د کفر دپاره هم دعا وکړي چې یا الله هدایت ورته وکړي یا الله هدایت ورته وکړي. که چیرې دا ټوله پر هدایت باندې راسي دا ټوله مسلمانان سي نو زموږ رب زموږ سره راضي وي زموږ د کوره څه ځي. نو پکار دا د عزتمنو چې په دغه میاشته کې د شراو څخه ځان وساتو ان شاء الله تعالی نور برخه به هم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قطع الحياة بعزة وأمان. قدر منوردونکو تاسو د محترم مولوی عبدالرحمن سمیم صاحب و اصلاحی بیان ته واژواست. بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثير